په اودس کې څو فرض دي او څو سنت دي او کم دي تاسو ټول ما سره په ترتیب سره په دغه کلیپ کې ګورئ ان شاء الله العزیز تاسو به ټول دغه یاد شي. یاد ساتئ په اودس کې ټول څلور فرض دي چې د هغې ذکر الله جل شانه په قرآن عظیم الشان کې هم کړی دی. کتونکو په اودس کې اولنی نمبر فرض مکمل مخ وینځل دي د خپلو حدودو پورې. دویم نمبر فرض لاسونه سره د سنګلو وینځل، یعنی دغه سنګلې په وینځلو کې داخل دي. دریم نمبر د سر څلورمه حصہ مسح کول دا فرض دي، او څلورم نمبر پخې سره د ګیټو وینځل دا فرض دي چې دې ذکر الله جل شانه په قرآن عظیم الشان کې کړی دی. په اودس کې چې کوم سنت دي دا د اودس لپاره ښکلا ده او دغه اودس لپاره د ثواب یو ذریعہ ګرځي، ځکه چې تا فرض ادا کړل نو ستا دغه اودس وشو، خو که ته غواړې چې په دغه اودس باندې ماته ثواب ملاو شي نو ته به چې دغه سنت عملونه پکې خپل کړي، الله جل شانه به تا ته په دغه اودس باندې ثواب درکړي. دغه اودس چې کوم سنت دي هغه د فقه کتابونو د الله ذکر کړی دي چې هغې نه اول نمبر نیت کول دي، دویم نمبر اودس ته بسم الله ویل دي، دریم نمبر دغه لاسونه تر مړوندونو پورې وینځل دي، څلورم نمبر د لاسونو ګوتو خلال کول او د خپو ګوتو خلال کول دا سنت دي، پنځم نمبر خولې ته اوبه اچول دي، او شپږم نمبر مسواک کول دي د سړو دپاره دا حکم دی، او اووم نمبر پوزې ته اوبه اچول دي، اتم نمبر د ګیرې خلال کول دي. خو یاد ساتئ که چېرته د چا ګیره ګڼه وي چې په هغې کې د مخ چمړه نه ښکاري نو هغې دپاره همدغه حکم دی چې دی به د ګیرې خلال کوي. خو که چېرته د چا ګیره داسې خفیفه وي چې هغې کې د مخ چمړه ښکاري نو هغه به خلال نه کوي بلکې مکمل ګیره به داسې وینځي چې چمړې ته یې اوبه ورسیږي. او نهم نمبر د مکمل سر مسح کول دا سنت دي، چې تا د مکمل سر مسح وکړه نو فرض کې مونږ ویل چې د سر څلورمه حصہ مسح کول دا فرض دي، نو تا چې مکمل سر مسح وکړله نو ستا دغه فرض هم ادا شو. او لسم نمبر د غوږونو مسح کول دا سنت دي. او لسم نمبر دغه اندامونه پر لپسې وینځل دي، مطلب دا چې یو اندام دوی وینځلو نو بل اندام ورپسې جوخت وینځه، ځکه چې دغه اندامونه درنه وچ نشي نو دغه پر لپسې وینځل دا سنت دي. او دولسم نمبر دغه اندامونه په ترتیب سره وینځل دي، داسې نه چې اول د خپې وینځلي بیا چې د خولې ته اوبه واچولې، نه، هر عمل دا په ترتیب سره وکړه، هر اندام چې دا په ترتیب سره وینځه دا سنت دي. او دیارلسم نمبر آخري نمبر هر یو اندام درې ځلې وینځل دا سنت دي. که چېرته چا نه په دغه سنتو کې یو سنت پاتې شو دغه اودس چې کېږي صرف د هغه سنتو هغه ثواب نه دغه انسان محروم شي. او که چېرته په دغه فرایضو کې یو فرض ته پاتې شو یا چې دی یو فرض نیمګړی وکړو نو دغه اودس کوونکي دغه اودس نه دی شوی، او چې اودس نه دی شوی نو په دغه اودس سره چې د څومره منځونه کړي دي یا کوي دغه منځونه یې نه دي شوي او دغه منځونه یې نه کېږي. دغه کلیپ نورو مسلمانانو سره هم شیر کړئ چې هغې ته هم نفع او فایده ورسیږي. او ستاسو ټولو ما سره ثواب کې پوره برخه نصیب شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.